کله چې یو انسان څو کاله د دین کار وکړي، تبلیغ وکړي، قرباني ورکړي او بیا د مالی مشکلاتو د وجې دغه لار پرېږدي او بېرته چې دی خپل زوړ حالت ته واپس شي، نو پوښتنه دا ده چې آیا اشکال په دین کې و او که په نیت کې؟ زما ورونو او خویندو، کله چې دین دا د روزګار وسیله وګرځولی شي، نو دلته چې دی استقامت مري، او کله چې یوه لاره د پیسو په زور باندې شروع شي، نو چې کله پیسې کمې شي دغه لار ختمیږي او مکمل د منځه ځي، او کومه لاره چې د رب العالمین د رضا دپاره او کوم عمل صرف د الله رب العالمین دپاره، نو فقر او غربت او مالی مشکلات چې دی دغه لاره نشي کمزوری کولی. دین چې دی دا د احساساتو نوم نه دی، دا د موقت جوش نوم نه دی، دا د استقامت نوم دی. او الله رب العالمین موږ نه همدغه غواړي. الله فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یقینا هغه کسان چې هغوی دا اقرار کوي چې رب زموږ الله دی، موږ په الله باندې ایمان راوړی دی، هغه زموږ پالونکی دی، صرف دا اقرار چې دی پیدا نه کوي، بلکې استقامت ضروري دی چې د مرګه پورې د انسان په دې وعده باندې او په دین باندې او په ایمان باندې کلک ودرېږي. او دغه استقامت کله راځي؟ کله چې د انسان نیت خالص وي. موږ د چا په نیتونو کې شک نه کوو، خو دا ضروري ده هر هغه عمل چې هغه د شهرت دپاره وي، هغه د پیسو دپاره وي، د نوم دپاره وي، نو ډیر وخت چې دی انسان په هغې باندې نشي پاتې کېدلی. که چېرته دا شهرت او دا پیسه او دا چاه دا ورته په دغه لار کې میلاو نه شو، نو هغه به ضرور د داسې لار تلاش کوي چې دغه شیونه ورته پکې میلاویږي. او انسان چې دی شاوخوا ګوري چې نور خلک هغه ډېرې پیسې په کوم کارونو کې پیدا کړي، شهرت یې په کومه لار کې پیدا کړه، نو کله چې انسان کې اخلاص نه وي او ایمان قوي نه وي، نو هغه خامخا دغه فتنې طرف ته اوړي او هغه د شهرت پسې ځي. که هغه لاره څومره خطري ولې نه وي، هغه کې د ایمان تاوان ولې نه وي، خو نفس دا غوره کوي چې انسان دغه لار اختیار کړي.